درانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. په چین کې د یخ او واورو سپورتي او سرانیزو چارو په تیر ژمي کې ښه پرمختګ موندلی. متقاعدو کسانو په پسرلي کې په ځانګړو سرانیزو اورګاډیو کې د ښکلو منظرو سیلونه کړي. د نیجا دوهم په نوم فلم د ټکټونو د پلور اندازې له 15 میلیارډو یونو څخه په پورته شمېر سره د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې لومړی مقام نیولی. د لابوبو په نوم د چین د شرکت لخوا جوړې شوې نانځکې په نړۍ کې مروجې شوې او د درونونو په وسیله د دیو نندارو د چین په ډېرو منظره لرونکو سیمو کې د شپې تیارۍ رڼا کړي دي. دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې په چین کې مصرفي بازار سمسور دی. د دغه هیواد لویه پیمانه لرونکی بازار پټ قوت پیاوړی دی او اقتصاد یې د فعال پرمختګ په حال کې دی. زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. د چین د اقصایي ملي ادارې تازه شمېرې ښیي چې د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې د چین د اقتصاد په زیاتوالي کې د مصرفي لګښتونو خدماتي اندول 52 سلنې ته رسېدلی دی. د دغه هیواد په بازار کې د پیر او پلور له مخې د ټولنې د استهلاکي موادو د پرچون خرڅلاو عمومي اندازه 4,550 میلیارډو یونو ته رسېدلی چې دغه شمېر د تیر کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 15 زیاتوالی ښیي. د سږ کال له جنوري څخه تر مۍ پورې په چین کې د ابتکار د امتیازي حقونو د غوښتنې اندازه 15 میلیونو ته نږدې وه چې دغه شمېر د تیر کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 12.8 پورته شوی دی. دغه راز د ډیجیټل اقتصاد چټک پرمختګ هم په دغه هیواد کې د بېلابېلو ساحو او چارو د ګړندي پرمختګ لپاره ښه زمینه برابروي. اوس په چین کې د ډیجیټل اقتصاد د مرکزي چارو د زیاتوالي اندازه د دغه هیواد د کورنیو تولیداتو د عمومي اندازې په زیاتوالي کې شاوخوا 10 سلنه نیسي. د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې د نویو انرژیو د موټرونو تولیدي اندازه د تیر کال د ورته شمېر په پرتله څه باندې 10 سلنه زیاتوالی ښیي. د موټر د خوځنده ځواک یا انرژي په اړه د لیتیم بټریو د تولیدي اندازې د زیاتوالي اندول 53.3 سلنې ته رسېدلی چې دا په چین کې د زرګونو صنعتي چارو د ښه پرمختګ څرګندوی کوي. دغه راز د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې په چین کې د مالونو او مسافرینو د انتقال اندازې د تیر کال د ورته شمېرو په پرتله په جلا جلا توګه 5.1 سلنه او 4.9 سلنه پورته شوی دی. له یادو شمېرو څخه څرګندېږي چې د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې د چین په بازار کې نوې مصرفي شکلونه او نوې صنعتي چارې ډېرې رامنځته شوې او د دغه هیواد د اقتصاد د با کیفیته پرمختګ لپاره یې نوی خوځنده ځواک برابر کړی دی. درانو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.